السلام علیکم، امید کوم ټول به روغ جوړ یي. دې ویډیو کې مخکې په شان څلوېښت لنډې جملې دي کومې چې کیدای شي روزمره یا مسلسل یو ځای کې استعمال شي. نو ویډیو تر پایه وګورئ. I will rest later. I will rest later. زه به وروسته آرام وکړم. It's very soon. It's very soon. ډیر وخت دی. ډیر د وخت دی یا ډیر زر دی. I won't mind. I won't mind یا I will not mind. زه نه خفه کیږم. کله د چاته وی چېرې ما ته مشکل نشته زه نه خفه کیږم ته ویلی شي I will not mind خو په لنډه کې ویل کیږي I won't mind. You shouldn't say this. You shouldn't say this. ته باید داسې ونه وایې. کله چې چاته په طریقه وی چې دا خبره غلطه وه داسې باید ونه وی نو ته ورته ویلی شي You shouldn't say this. ته باید داسې ونه وایې. Don't take me wrong. Don't take me wrong. ما غلط مه ګڼه. کله چې چاته نصیحت کې یا یو خبره ورته تیزه کې او بیا ورته وروسته وایي چېرې ما غلط مه ګڼه زما د خبرې مطلب دا نه و مقصد یې دا نه و نو ورته ویلی شي چې don't take me wrong یعنې په غلطه مې مه ګڼه دا خبر در کوم خو غلطه ما په غلطه مه ګڼه. Correct yourself. Correct yourself. خپله خبر سمه کړه. څوک یو خبر وکړي ته correct yourself یا دا خبره چې دوی که دا صحیح که دا سمه که دا خبر چې مطلب یې څه شی دی. I assure you. I assure you. زه تا ته ډاډ درکوم. I assure you زه تا ته ډاډ درکوم. زه تا ته یقین درکوم یعنی مقصد زه تا ته یقین درکوم چې داسې کار به نه کیږي. I assure you زه تا ته د دې ډاډګیرنه درکوم. It's clear to me. It's clear to me. دا ماته روښانه دا خبره ماته واضحه ده یا دا ماته clear ده. ماته واضحه ده یا زه په دې پوهیم. It's clear to me یعنې ماته دا بالکل روښانه ده ښکاره ده. Pay attention to me. Pay attention to me. ماته پام وکړه. ماته attention راکه. خپله توجه راکه. Pay attention to me. Please hear me. Please hear me. مهرباني وکړه ما ته غوږ شه. Listen to me دا هم راځي او please hear me یعنی زما خبرې ته غوږ شه. غوږ کېږده. Stick with me. Stick with me. زما سره ودرېږه. کله چاته وایي چې زما سره کلک ودرېږه زما نه ونه خوځېږي زما تر څنګ اوسه. Stick with me. Stick یعنی کلک اوسه ما سره الفي اوسه. Let's go together. Let's go together. راځه چې یو ځای لاړ شو. I'm exhausted. I'm exhausted. زه ستړی شوی یم. کله چې ته ستړی ویلی شو I'm tired او دلته exhausted هم ویل کېږي. I'm exhausted. زه ستړی یم. It's your choice. It's your choice. دا ستا انتخاب دی. ستا خوښه ده. It's your choice. I brought it. I brought it. دلته معنا غلطه لیکل شوې ده. I brought it یعنی دا ما راوړ او I bought it دا ما واخیست. د I bought it معنا دا ما واخیست او I brought it یعنی دا ما راوړ. Take a bite. Take a bite. یو چک واخله یا موږ لږ وخوره. لږ خو تې وخوره نو take a bite یعنی یو قب تې واخله. I feel hungry. I feel hungry. زه د لوږې احساس کوم. I feel hungry یعنی وږی کېدو کې یم. I feel hungry. کله چې وایي زه وږی یم I am hungry. دلته I feel hungry زه د لوږې احساس کوم. You want some?
You want some یو څه نور غواړې کله چې یو چاته د خوراک یا یو څیز ورکړې ورته وته you want some آیا څه خوري یا څه نور غواړې یو څه غواړې wash properly سم یې ومینځه properly مکمل سم do it carefully په احتیاط سره یې وکړه بعضې کار چې د احتیاط سره کول یا مثال یو د شیشې څیز یو ځای نه بل ځای ته وړل وي ته ورته do it carefully په احتیاط سره وکړه چې مات نشي why you late ولې ناوخته شوې speak politely په نرمۍ سره خبرې کوه politely ویل کېږي په طریقه په نرمۍ سره I will do it myself زه به یې په خپله وکړم It's not my taste دا زما د خوښې نه دی کله چې یو شی ستا د خوښې ذایقې مطابق نه نو ټیسټ ویل کېږي ذایقې ته نه خوند ته It's not my taste زما د خوښې مطابق نه دی It's for us دا زمونږ لپاره دی I was kidding ما ټوکې کولې I was joking دا هم راځي ما ټوکې کولې او I was kidding دواړه یو شی دی Please sit down مهرباني وکړه کښېنه Meet me there هلته ما سره ووینه هلته ما سره ملاقات وکړه Don't bother us منګ مه ځوروه یا منګ مه تنګوه bothering ویل کېږي یو څوک تنګول ځورول Stay out of it له دې لرې اوسه بعض یو موضوع څوک تا سره شریکوي ته وایي چې د دې موضوع کې نه یا دې خبره کې نه ته ورته stay out of it د دې نه لرې اوسه دې خبرې نه It's not for you دا ستا لپاره نه دی He is resting هغه استراحت کوي هغه آرام کوي He is resting Come soon زر راشه Say it now همدا اوس ووایه You came late ته ناوخته راغلی Eat some bread یو څه ډوډۍ وخوره bread ډوډۍ I need more زه نور ته اړتیا لرم زه نور ته ضرورت لرم یو څیز دی اغستی ته ورته زه نور ته هم ضرورت لرم I need more I'm comfortable ورته برټش کې ویل کېږي او comfortable ورته هم ویل کېږي I'm comfortable یعنی زه آرام یم زه صحیح یم آرام یم اخیری Don't take it serious جدي ما اخله یعنی سیریس کیږه ما